نور prepositions راځي هغه ته ویل کېږي precise prepositions of place. موږ د یو سیز چې کوم دی یو خاص د هغې چاته یو سیز ښیو چې یاره یو سیز کوم ځای کې پروت دی یا څه کار کېږي موږ د هغې یو خاص ځای ښیو خلکو ته نو د هغې په باره کې چې کوم prepositions استعمالیږي نو هغه درته زه اوس وایم دا چې کوم دی دا ډېر ضروري دي او دا ډېر زیات استعمالیږي نو کوشش وکړئ چې په دې باندې ځان ښه صحیح پوه کړئ. یو دی preposition above مطلب دی بره یا پورته خلک وایي اوچت. نو د هغې مثال داسې دی the bird is flying above the cat. مرغۍ چې کوم ده هغه په پیشو د پاسه بره الوځي په هغې کې به بیا څه راځي above the cat. یا دویم مثال واخلی کله چې جاز چې کوم دی د وریځو نه بره رواني نو هغه مونږ دغه شانتي وایو د airplane is flying above the clouds. جاز چې کوم دی هغه د وریځو نه بره الوځي یا روان دی. صحیح ده. نو دغه چې کوم دی دا د above پهچان دی چې په هغې کې به په دوو څیزونو ترمنځ چې به کوم دی ګیپ به وي د یو بل نه به لږ لرې وي. او دغه شانتي چې کوم دی د above په شانتي یو بل preposition دی هغې ته ویلی کېږي on top of. on top of مطلب دا دی چې د پاسه. نو په above خو هم د پاسه دی په دې دواړو کې فرق دا دی چې above چې کوم دی هغه یو سیز دلته دی او بل سیز دلته دی نو دا above دی. په منځ کې چې کوم دی ګیپ دی په منځ کې چې کوم دی فاصله شته دی. on top of مطلب دا دی چې دا یو سیز لاندې دی دا بل یې ټچ کوي د پاسه پې پروت دی on top of. صحیح ده. نو د هغې دپاره مثال چې کوم دی هغه داسې دی the bird is sitting on top of the tree. نو مرغۍ چې کوم ده هغه د ونې په سر ناسته ده. نو تاسو وګورئ د ونې په سر باندې ده خو ونه ټچ کوي on top of the tree. یا موږ وایو چې on top of the mountain یا چې د غر سر ته څوک وخیږي نو هغې ته ویل کېږي top of the mountain. نو یا چې کوم دی مثال در کوم چې مطلب کتاب دی زما په سر باندې پروت دی so the book is on top of my head ځکه چې دا زما سر یې ټچ کړی دی. نو دغه شان چې کوم دی ته ویل کېږي on top of. بیا یو بل preposition دی هغه دی between. د between مطلب دا دی په منځ کې د دوو څیزونو په منځ کې یا د دوو انسانانو په منځ کې. نو همیشه موږ دا فقرې استعمالو موږ وایو چې یاره مطلب د پاکستان او د ترکي په منځ کې تعلقات ډېر ښه دي. دغه شانتي چې کوم دی په منځ کې چې کله هم راشي نو په هغې کې مونږ between استعمالو. یا که فرض کا زما نه یو سیټ چې کوم دی علي ناستي او بل سیټ ته رانه عمر ناستي نو زه په منځ کې یم که نه نو بیا مونږ څنګه وایو I am between Ali and Umar. نو په منځ کې مطلب دغه دی دا د هر څه دپاره چې کوم دی ته between استعمالولی شي که د دوو کسانو په منځ کې دوه څیزونو په منځ کې between راځي د هغې مطلب دی په منځ کې. اوس د دې نه پس چې کوم دی یو preposition داسې وي چې دا خو اوس موږ ووایو که نه د پاسه په منځ کې یو preposition یې هغه لاندې. صحیح ده. د لاندې دپاره چې کوم دی څلور قسمه preposition استعمالیږي او د څلورو واڼو مطلب چې دی هغه چې کوم دی بالکل یو شانتي دی تاسو هر یو استعمالولی شئ. هغې کې چې کوم دی څلور دی مثال په طور هغې کې یو دی under یا underneath یا beneath یا below. مطلب یو سیز دی هغه د میز لاندې دی که نه د میز لاندې یو سیز پروت دی. یا تاسو د تصویر ته وګورئ تصویر کې یو پیشو ناسته ده دغه د میز لاندې ناسته ده نو دا به ته څنګه وایې the cat is under the table. پیشو چې کوم ده هغه د ټیبل نه د میز نه لاندې ده. یا the cat is underneath the table. یا the cat is beneath the table. یا the cat is below the table. د دې څلور واڼو مطلب چې کوم دی هغه یو دی دا ټول استعمالیږي. نو چې کله ته داسې خبره کې د یو څیز په باره کې چې چاته داسې څه ویل غواړې چې هغه د څه نه لاندې نو د هغې دپاره به څه راځي دا څلور واڼه prepositions به استعمالیږي. یو بل preposition دی next to یا near. next to مطلب دا دی چې د یو څیز خواته او near کوم دی هغه هم وایي خواته
یو دوه یا د دې مثال د تصویر کې وګورئ یو سړی دی هغه چې کوم دی د ونې سره خواته ولاړ دی یا خواته روان دی خو د ونې سره خواته دی نو څه به څنګه وایي چې Ali is next to the tree یا Ali is near the tree Ali چې کوم دی هغه د ونې خواته دی so it's next to the tree or near the tree یو بل preposition دی in front of مطلب دا چې یو څیز د چا مخې ته وي صحیح ده په دې تصویر کې تاسو ته ښکاري یو پیشو ده او د هغې مخې ته چې کوم دی یو باسکټ دی نو موږ څه وایو the basket is in front of the cat دا باسکټ چې کوم دی هغه د پیشو مخې ته دی یو بل preposition دی behind means شاته so Amjad is hiding behind the tree امجد چې کوم دی هغه د ونې شاته پټ شوی دی صحیح ده د ونې شاته پټ شوی دی نو هغې دپاره به څه راځي behind the tree یو بل چې کوم دی هغه دی preposition opposite مطلب دا دی چې دوه څیزونه یو بل ته مخامخ وي صحیح ده یو دې خوا ګوري بل دې خوا ګوري دوه څیزونه مخامخ وي نو دې ته ویل کېږي opposite Ali sits opposite Umar at work Ali چې کوم دی هغه چې کله کار کوي مطلب ټیبل باندې یو سیټ ته دی ناستې او بل سیټ ته هغه ناست بیا خلکو یو بل ته مخ راځي که نه یو بل ته دې ته ویل کېږي اپوزیټ صحیح ده اپوزیټ نو علي او عمر یو بل ته مخامخ ناست دي په پښتو کې خلک وایي مخامخ دې ته ویل کېږي اپوزیټ یا د دې مثال واخلئ چې اکثر تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې یاره بینک چېرته کې دی نو بازار یې که نه او بینک چې کوم دی هغه په یو سیټ باندې دی او د په منځ کې روډ دی او لایبرري چې کوم ده مثال په طور هغه د روډ بل سیټ ته ده نو تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې یار بینک چېرته کې دی تاسو ورته وایئ چې د بینک از اپوزیټ ټو د لایبرري ته مخامخ بینک دی صحیح ده نو امید دی چې په دې مثال باندې به صحیح پوه شوي یئ نو امید لرم چې تاسو به د دې نه څه نه څه زده کړي او څه نه څه هیلپ په ستاسو شوي نو د تلو نه مخکې چې کوم دی لایک او شیر دا د نه هیر نشي او د یوټیوب چینل چې کوم دی هغې ته خامخا سبسکرایب کړئ انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا میلاویږو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ الله په امان